د دارالعلوم کراچۍ یو عالم د مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب دامت برکاتهم، د مفتی شفیع صاحب د مدرسې لوی شیخ الحدیث دی، دا مولانا تقی عثماني صاحب د دوی د مدرسې د خطبات کی اصلاحی بیانات دا غي په 5م جلد کې لیکي زما استادانو مخکې دا واقعیا شوې ده. وي په بغداد کې یو سړی لیوارو وي چې لیوارو در قدی پورې ما چې دنیا کې د دغه عذاب مثل نشته، مثل د قبر عذاب داسې سخت دی. نو په بغداد کې یو لیوارو د لیوارې دا کار به کو، نو د دې اوسپونو نه به چاکوان جوړې ته لیواران بیلچه سسپوري او د اوسپنې دا سیزونه جوړي، نو خلک ولا یو سینه وی ته جوړ کی، نو دا کباریان هم د قشال ولوړي او هغه ته لګیا دي، څوک ته چاکوان جوړي څوک ته دا کوي. په بغداد کې د قلوارو یو ځل ول چاسي او سړي ول میخونه راوړل، ناڅ غړ میخونه، نو چې میخونه ولا راوړل ولا ورکړل او ولا دا کباب چې کومه پیسې هغه ورکړي هغه لاړ. دی لیوار دا میخونه راواغشتل او په اور کې کېښودل څنګه چې لیواران کوي، او اور یې ورته بلک او بیا پې سټک دغه کوي، لګیا دي اور یې ښه لمبه کي، خو چې سټک ولا راپرېږدي سټک پې د سره دخل نه کوي، بیا ګرم که د هغې نه غټ سټک بیا پې دخل نه کوي، بیا ګرم که د هغې نه غټ سټک میخ باندې د سره دخل نه کېږي. بیا هغه دوی چې ورته کوم هغه سنګال ورته وي که څه شي ورته وي، هغې په 2-3 کسه ولې راوغورځوه، میخ د سره رټ نه وي. سړی حیران شو چې خدای داسې اوسپنه ما خو په جهان د خدای نه ده لیدلې، هېڅ د هغې نه جوړ نه شو. دی پې کوشش کوي، خلکو ته مې یو کس دا میخونه راوړي او اوس چې وګورو هغه چې کوم کار ته مونږ ګلو هغه نه کېږي. دا چا درکړي دي پېژانده مې نه. بهر ګیر سړي پسې روان شو چې دا تا مالې څه راکړي دي، ګرځېده سړی یو ځل یو دوکان کې ګیر کړ، هغه ته وایي دا تا دا میخونه د کوم ځای نه راوړي دي چې د هغې باندې د سره د دنیا سټک کار نه کوي. هغه ورته به دا خبرې پرېږده، وایي نه زما د هغې نه خپل مقصد نه کېږي، زه به دې میخونو څه وکړم. دا ګورې مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب تاسو ته ما ګورې حواله درکړه، بعضې خلک د حوالې تپوس کوي. اصلاحي بیانات 5م نمبر جلد کې وګوره. سړی رضا کړي دي دا خو مې د یو ځای نه راوړي دي. د کوم ځای نه؟ وایي یو ځای کې قبر پروت یو، چې ما هغه قبر کته چې مې وکته اوس پکې یو سړی پروت دی او د سر نه راواله تر د خپو پورې په دې ټول وجود دا میخونه تکوالي شوي. وایي ما ته دا یو 2-3 میخه دغه کړل خو یې نه کېدل، نه وي کوپړی مې ولا ماته کړه نو دا میخ دې راووته. وایي دا ما د قبر نه راپټ کړي دي، دا الله رب العالمین دی قبر سړي د عذاب ورکو، نو هغه میخونه راوړل چې د دنیا یو طاقت هم پې دخل نه کوي، ځکه هغه د آخرت میخونه